خو چوړیل په دې کې خپلې خېټې غم راغستې وي او هغه زیشان په هغه ځیګي کې ایسته وخوري. نو د هغه کور نه ورته دا اواز راشي: ای اوکاش بابا. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې اوس زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ. خطرناکه چوړیل د یو زمانې خبره ده چې په یو کلي کې به اوکاش بابا اوسېدلو. هغه بابا ډېر ساده انسان او ډېر غریب هم و او ډېر ایماندار و. او په دغه کلي کې بل خوا زیشان نومې هلک اوسېدلو. هغه ډېر لالچي انسان و او هر څه به په تیاره غوښتله. نو په دې کې اوکاش بابا یو ورځې په کور کې هیڅ هم نه وي او د خپل کور نه ځان له د رزق ګټلو په دغه وځي د خپل کوره. نو په دې کې په یو ځنګل کې روان وي. نو په ځنګل کې ډېر زیات سفر وکړي او هیڅ هم ورته میلاو نشي. نو په دې کې بل خوا یو کور وي چې د هغه کور خواله ورشي. نو د هغه کور نه ورته دا اواز راشي: ای اوکاش بابا، ته زما دا یوه خبره واوره چې نن به زه ستا هر ارمان پوره کوم. هر ارمان ته زما خواله راشه. نو په دې کې چې هغه کور ته کله اوکاش بابا ورننوځي، نو چې وګوري خواته یوه چوړیل ولاړ وی. نو اوکاش بابا ډېر زیات ویریږي او په دې کې ورته هغه چوړیل وایي: ارې اوکاش بابا، ته ولې یریږې؟ اوکاش بابا، ته زما نه مه یریږه. زه هغه خطرناکه چوړیل نه یمه چې تا به وخورمه. هغه خطرناکه چوړیل بله ده او زه به نن ستا ټول ارمانونه او حاجت پوره کومه. چې ته زما نه څه هم غواړې زه به دله هغه درکمه. نو په دې کې اوکاش بابا له ډېر سامان ورکړی وي او اوکاش بابا په دې کې خپل کور ته راغلی وي. او اوکاش بابا ځان سره دا خبرې کوي: ارې دا خو په ما نن ډېر مهرباني وشوه او چې زما که څه ختمیږي نو زه به ځم او دغې چوړیل ته به ویم او دغه چوړیل به زما د زړه ارمانونه پوره کوي او سودا به ماله راکوي. نو په دغه کلي کې زیشان نومې کس هم اوسېږي. هغه ځان سره وایي: ارې هلکه، ما څه خو په کور کې هیڅ هم نشته او خبر شوی یم چې په دې کلي کې یوه ښه چوړیل راوتې ده او هغه هر چا له سامان ورکوي او بله شپتي
خو کاش بابا هم ښه مال چلولی دی. زه ځمه چې خو کاش بابا خواله ورشم او هغه ما ځان سره بوځي او زه ترې هم خپل ضرورت پوره کړمه. نو په دې کې دغه زیشان د اوکاش بابا د کور خواله تلی وي او اوکاش بابا ته اوازونه کوي چې بهر راوځه. نو په دې کې اوکاش بابا نه راوځي. نو په دې کې دغه زیشان ځان سره لالچ پیدا کی چې زه به یوازې لاړ شم او هغه چوړیل به زه د دغه اوکاش بابا نه واړم. د دغې د کور مخې ته ځان سره خبرې کوي چې دغه چوړیل به زه د دغې نه واړم او ځان د به پې هر څه راوړم چې دغه یم ترې راوړي او زه یم ترې راوړم. نو دا خو به ډېره ګرانه پرېوځي. داسې نه چې ټول سامان وی ختم شي. نو په دې کې دغه زیشان په کلي کې روان وي او په دغه غر کې ولا یو کور مخې له راشي او هغه کور ته دننه ورشي. وایي چې دا هم حقا کور دی په کم کور کې چې هغه چوړیل وي. نو په دې کې ورته هغه وړه چوړیل راوځي. وړه وي خو ډېره خطرناکه وي. نو په دې کې زیشان ځان سره وایي ای الله دا په کوم مصیبت کې ګیر شم. ای الله اوس به زه څه کومه. دا زه په کوم مصیبت کې ګیر شم. دا خو زه هغې خطرناکې چوړیل خواله خلم او دا خو به اوس مه خوري. نو په دې کې ورته هغه خطرناکه چوړیل وایي دا خو زما یو قسمت و چې ته راغلې او زه هم ډېره وږې شوې وم. ما د ډېر وخت نه څه نه خوړلې او زه به نن ستا کړایي خورم کړایي. نو زیشانو ته ډېر سوال زاري وکړي چې ما پرېږده او زه به دا لالچ درکم او دا خو چوړیل په دې کې خپلې خېټې غم راغستی وي او هغه زیشان په هغه ځیګي کې ایسته وخوري. نو ګلونو ماشومانو دا سټوري د دې ځای پورې وه. که د سټورۍ نه هم څه سبق حاصل کړی نو کمنټ کې راته ووایئ او د داسې سبق آمیزو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان.